صلاة تسبیح ما خولی تاسو تا بار بار صرف مختصر بدتا ہوئیم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خپل ترت حضرت عباس رضی اللہ عنہ تا دے ترو دا حضور پاک مبارک او دیر زیاد محبت وسر دے خپل ترسلاتیم دا خلق محبت یو دل حضرت عباس رضی اللہ عنہ راغی نو حضور پاک مبارک تے دا باز مرگرو نگیلا وکلا ویدہ اللہ رسول وی خلق زمونگا آغا سے خیال نساتا بعضی وقت انسان پذل کے چاہ خیال نہیں گیلا پیدا شی نو رسول اللہ مبارک پا ممبر باندے کے ناستا او خلقو تے اعلانو کو وی خلقا وی تاسو تا پتر چی تر دا پلار پزے عمو رجل سن وابی ہے دا سڑی تر پلار پزے باندے چاہ چی زمان تر خوشحالا کر دے خوشحالا کر چاہ چی زمان تر خپا کی گوڑے دے خپا کر او چی پیغمبر چاہ خوشحالا کنو اللہ خوشحالا کو چی پیغمبر چاہ خپا کنو اللہ خپا کر تو سپا خبر آن بدیاد پوری خبر آیا دشوا یوزل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلانو که دا خلق کورون بجومات تاو نو دا کوٹو دا دروازو بجومات تا ناوی بجومات تاوی دا غد ناوی جومات تاوی نو چی باران باوشو نو آغا جومات تا باو برات تاوی نو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اعلانو که بے میرا بانیو که ناوی بل طرف تاوالا ذکر جماعت تا اوبر آزی خلق منس کئی او با جماعت کے ولاڑی ناوی مبل خواوالا وی نو خلقو ناوی بل طرف تاوالا ولی نو چراغ دا حضرت عباس رضی اللہ عنہ دا حضور پاک دا تر داغا ناوا نیوالو ولی نا حضرت عمر صاحب دا غصہ ورلا چیز خو امیر المومنین ایما او ما حکم کو او طولو دا ما خبر او ما نلا او اللہ قرآن کے اعلانم کئی کر یا ایوہ الذین آمنوا اتبعوا اللہ ورسولہ وأولی الامر منکم دا اللہ تابعداری بکے دا اللہ دا رسول بکے او دا بادشاہ بکے حکم اسلامی بادشاہی نو دا ما حکم تابعداری نشوا نو حضرت عمر صاحب سر لرگیو پاگی غناو والا نو بیغوی ویداولی نر لرگر داولی ناخوا کے نو حضرت عباس رضی اللہ عنہ تا چاوی چی ناوخ بیدہ تا پلرگیو والا وی غرزولا اغوی دا ناوا رسول اللہ مبارک مالا پخپل لگولی ما ذکر نظر کو دا حضرت عمر خبر پر سر ستر گو خو ما چی دا کوٹا جوڑولا او دا ناوا میں کل لگولا نور حضور پاک مبارک پخپل راو خطا او خطا او لگولا او دی ناوی تے او لگولا دا ناوی را پخپل مبارک لا چوی خوا دے دیتا مینا کہ عمر سے پتہ لگی دوی عباس تا ما تا وی والینا دا ما سا غلطی اکڑا اغا ناو چه حضور پاک پخپنو مبارک اللہ سو اغیتا تو پڑی کری دی او اغیتے بیا خط خود دا وغیلہ گولی دا ما نسا غلطی وشوا ویرا شہادت عباس دا واپس لگر ما نا غلطی شوی دا نوی داو بلگا واپس وینا دا سے نکر حضرت عمر سے بوتے ٹیٹ شو ٹیٹ او حضرت عباس پخپلو گو دا پاسا سور کو او براو خی جدا ناو واپسو لگا دا ردی صدا شو چه ماولی دا سی کردی نو اغی عباس رضی اللہ عنہ تا حضور پاک مبارک کو فرمائل وی اے عباسا اے زماتر یا عما تا تا یو تحفہ ندر یو ڈالے ندر یو بہترین شیدتا نخی دا سی شیدتا خیمہ چه کستاد گناہونا دا دریاب دا زگم رئی اللہ بیرتا معاف کی او ستا وارلو او لوی او ستا پٹ او خکارا او زالا او نوی ٹول برتا خدای معاف کی وہ تیوی دا اللہ رسول ولی نوی خایا دا صلاة تسبیح ہوتا نبی آوتا حضور پاک مبارک فرمائل وی کروزانے کولی شن روزانے کروزانے نشی کولی افتہ کی اوزلو کافتہ کی اوزل نشی کولی میاش کی اوزلو کمیاش کی نشی کولی نو کال کی اوزلو او که کال کی نشی کولی پا عمر کی خوی اوزلو نو زی منگے رمضان کے تخصیص نشتا پا حدیثوں کے و منگے رمضان کے خلقو دا ذکر خایو کہ پا رمضان کے دی صلاة تسبیحو کو دام رہ ثواب شو لکا دا رمضان نا بغیر کی دی اویا کرتا کری دا گوری پا صحیح حدیث ثابت تی دیکھیں یو حدیث ننے دا حدیث و ناقدین و جارحین دا اغوین دا روایت ثابت تی
چې دی یو روایت کمزور دی نو بعضې خلک په هغې ردونه کوي نه 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 ډېر مضبوط روایت دی په ډېرو سندونو باندې دا منقول دی د رسول الله صلی الله او تعامل د امت په هغه وخت نه اوسه پورې شروع دی دوه طریقې یې دي ترمذي شریف کې یوه طریقه خو هغه دا ده چې سړی دا هغه طریقه لږه مشکله ده زه به د عبدالله ابن مبارک که کومه طریقه ده هغه مونږ خلکو ته ښایو هغه راته ووایو هغه یو پوټې لږ به تاسو ته ګرانه شي دا اسانه دا دی چې څلور رکعاتو نفلو نیت به وتړئ څلور رکعاتو نفل عام سړي څنګه نفل کوي نو چې کله سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غیرک وې نو پنځه لس کرته به سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر وې یو روایت کې پکې لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم راغلی دی الا بالله لیکن په اکثرو روایاتو کې دا نشته نو که یو ځل دې پکې وي ښه که دې ونه وي نو هم پروا نشته سبحان الله اخره کې یو ځل پکې ویلی شي نو ښه ده سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر پنځه بیا به اعوذ بالله وبسم الله ووایي قرات نه مخکې بیا به قرات ووایي نو د رکوع د تلو نه مخکې به لس کرته ووایي څو شوه لکه پنځلس او لس پنځه شي نو بیا چې رکوع ته لاړ شي لس به ووایي که د رکوع تسبیحات به ترې مخکې ووایي بهتره داسې ده که د نه وي د رکوع تسبیحات دا د هغې په ځای حسابېږي خو خیر د رکوع تسبیحات ته مخکې وایه نو لس ځله به ووایي څو شو پنځه دېرش نو چې د رکوع نه پاسې او سمع الله لمن حمده او ربنا لك الحمد وایي نو بیا به لس ځله ووایي په ولاړه څو شو پنځه څلوېښت نو بیا به په لومبۍ سجده کې پنځلس ووایي نو پنځه پنځوس شو که نو چې دواړو سجدو په منځ کې کښېني لس کرته لس یو سجده کې لس دواړو سجدو منځ کې لس نو پنځه شپېته شو نو په دویمه سجده کې لس نو څو شو پنځه اویا نو چې بیا څنګه پاسې دویم رکعت ته نو په اول کې به پنځلس کرته ووایي بیا به بسم الله وي خپل قرات به شروع کړي بیا همغه زړه طریقه ده نو دا په څلورو رکعاتو کې 300 پوره کېږي حضور پاک مبارک ورته په خپله فرمایلو چې 300 ووایي او که دې کې سړی خطا شي او سجده سهو کوي نو هغې کې به نه وایي او که یو ځای کې سړي نه هیر شي لکه رکوع کې د نه هیر شو نو ورپسې چې بل ځای هغې کې شلو وایي ټیک شو خبره که اول کې هیر شو نو رکوع نه مخکې لس دي نو پنځلس او لس پنځېش پکې ووایه او شمېرې به یې پس نو بعضې خلکو لاس کې تسبیح ته ضرورت نشته چې نه لاس ته تړلي نو دې ګوتې له زور ورکوه که یو ګوتې له زور ورکوه او چې په ولاړه باندې د رکوع نه مخکې وې دا لاسونه دې کونډو سره وجنګوه دې زنګونونو سره نو یو ګوتې له زور ورکوه په سجده پروت دی نو دا ګوتې په لاسو ګوتې په ځمکه پرتې دي یو ګوتې له زور ورکوه د اسانه طریقه ده نو صلات تسبیح ورته وایي هم دې ته چې تسبیحات دي پکې ښه نو دا به که خیر انشاءالله په کوم وخت کې چې نفل کېږي هغه ټیم یې کوئ سهار مانځه نه پس او مازدیګر مانځه نه پس یې مه کوئ او نور خطو نور پرېوتو د زوال وخت کې مه کوئ او باقي هر ټیم کولی شي او زنانو ته هم دا بیان کې ښه کوئ به انشاءالله یو بله طریقه هم د حدیث کې او خدا دا چې هغه لږه مشکله به دا تاسو ته لږه اسانه ده عبدالله ابن مبارک دا نقل کړې ده او ترمذي کې مشته نو دا لږه بهتره ده نو دا به صلات تسبیح به انشاءالله العزیز وایه دا روجې قیمتي کې ثوابونه پکې